درنو اوریدونکو وخت مو په خیر. عصمت الله سالم د پوهاوي د پادکاسټونو په لړ کې نن را سره لیکوال او ژباړن زاهد جلالي پر خپل کتاب نړیوال قانون په غرب او اسلام کې خبرې کوي. سلامونه جلالي صاحب، خوشحاله یم چې یو ځل بیا د پوهاوي په یو بل پادکاسټ کې را سره یاست. جلالي صاحب، لومړی که د نړیوال قانون په غرب او اسلام کې کتاب پر عمومي محتوا راته وغږیږئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه صالح صاحب، الله تعالی دې خوشحاله لره، الله تعالی دې په دغه فعالیتونو کې بریالی لره. تاسو ته سلام، ستاسو اوریدونکو ته سلام. هیله ده چې ټول به ښې شېبې ولري. ما تاسو سره مخکې هم یو ځل په یو پودکاسټ کې برخه اخیستې وه. چا چې هغه پودکاسټ اورېدلی ترې مننه. خدای دې وکړي چې استفاده یې ترې کړې وي او له دې هم استفاده وکړي. کتاب لکه څنګه چې له نامه څخه ښکاره کېږي، نړیوال قانون په غرب او اسلام کې پر نړیوال قانون بحث کوي، او عمدتاً دا چې نړیوال قانون په اوسنی نړیوال قانون، معاصر نړیوال قانون چې موږ کولی شو دې ته غربي نړیوال قانون نوم ورکړو، پر دې بحث کوي، او دا چې اسلام کې هم دغسې څه شته او که نشته او کوي څه پکې دي. کتاب په دوو برخو ویشل شوی. اوله برخه کې معاصر نړیوال قانون باندې بحث شوی، او دویمه برخه کې د اسلام پر نړیوال قانون، او دواړه 15 فصلو کې بحث پې شوی، یعنې 15 بحثه یا 15 فصله معاصر نړیوال قانون ته ځانګړي شوي، چې دې کې عمومي بحثونه هم شته، یعنې د نړیوال قانون تاریخ، څنګه یې رشد وکړ، د قانون او نورو برخو سره څه اړیکې شته، د اوسني نړیوال قانون سرچینې څه دي، وغیره وغیره. همداسې بیا د اسلام نړیوال قانون ته مقدماتي بحثونه لري. بیا د اسلام نړیوال قانون ته موږ سیر وایو د فقهي کتابونو کې. نو سیر څه ته وایي، له جهاد سره فرق په څه کې دی، څنګه یې رشد وکړ، کوم امامانو پکې ډېر رول لره، په دې ترتیب. او آخري بحث یې 14 بحث یې په سوله ده، 15 یې معامله بالمثل یا ریسپروسیټي چې انګلیسي کې ورته وایي، په دې ده. او په آخر کې سرچینې هم لري چې تقریبا 5 ژبو نه پکې استفاده شوې: عربي، اردو، پښتو، انګلیسي او ترکي ژبې. کتاب کې لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل، ځینې تاریخي بحثونه هم شته، او د نړیوال قانون عمده نور بحثونه هم پکې شته. خو دې کې نړیوال قانون کې خو ډېر زیات بحثونه دي، کېدای شي د دې 3 چنده او 4 چنده او 5 چنده کتابونه هم پکې ولیکل شي. خو ما تر ډېره کوشش کړی چې هغه عمده بحثونه راواخلم، او هغه بحثونه راواخلم چې افغانستان سره یې ربط دي. مثلا تاسو چې د نړیوال قانون یو عادي کتاب رااخلئ چې پوهنتونونو کې تدریس کېږي، هغې کې داسې یو عنوان لکه د سیندونو یا د اوبو نړیوال قانون تاسو نه ګورئ. خو دې کتاب کې ما دا راخیستی ده، په دې مې بحث کړی، ځکه چې افغانستان داسې یو هېواد ده چې هغې کې اوبه زیاتې دي، سیندونه زیات دي، او اوبو ته زیات سیندونو زموږ په سیاست باندې تاثیر لري. نو یو افغان لوستونکی د حقوقو محصل باید په دې باندې پوه شي. ورسره د اسلام برخه ده، د اسلام نړیوال قانون، او د دې دلیل هم دا ده چې اوسنی نړیوال قانون کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د دې غربیتوب کې ډېر غالب ده. یعنې چې زه ډېر مختصر بحث کوم دلته، اوسنی نړیوال قانون کې څو حادثې ډېرې مهمې دي چې د دې رشد کې رول لوبولی، نړیوال کېدو کې رول لوبولی. هغه کې ما بحثونه کړي دي. یو خو د غرب په تاریخ کې د ویسټفالیا تړون ده، چې هغې کې د اوسني واړه دولتونو تصور رامنځته شه، امپراتوریو نه د دولتونو خواته مزل وشه. هغې نه وروسته بیا نورې پېښې هم دي، خو یو ډېره عمده پېښه د استعمار دوره ده، چې استعمار دوره کې اسلامي نړۍ ته او د شرقي نړۍ ته غربیان راورسېدل، دا یې په خپل کنټرول کې ونیول. دغه راز اوله نړیواله جګړه مهمه ده، ځکه چې هغې په نتیجه کې عثماني خلافت سقوط شه، او د هغې له سقوط سره یو ډېره لویه جغرافیه اسلامي هېوادونه غربیانو ته د هغوی مستقیمې واکمنۍ ته پاتې شول. ورپسې دویمه نړیواله جګړې باندې بحث شوی، چې هغې کې غربیانو خپل منځونو کې جنګونه وکړل د لویو قدرتونو، او د هغې په نتیجه کې یو نوی نړیوال سیستم دوی رامنځته کړ، چې نړیوال قانون
د دې په نتیجه کې پر ټولو دنیا ته عملي څه البته په هغه شکل چې د غربیانو ګټې خوندي کوي. موږ چې نن ګورو د امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې 15 لوی هیوادونه چې د دنیا په سرنوشت حاکم دي هغه کې یو هم اسلامي هیواد نشته. نو دغسې بحثونه سوي. نو د کتاب په دویمه برخه کې د اسلام نړیوال قانون ته هم توجه سوي چې دا عموما تاسو په نورو کتابونو کې نه ګورئ. او د دې سبب او دلیل دا دی چې یو افغان او مسلمان لوستونکی باید په دې هم پوه سي چې موږ چې کله نړیوال قانون وایو یوازې دغه څه چې په دنیا باندې حاکم دي دا نه دي، تر دې اخوا نور بحثونه هم شته او امکان لري چې داسې یوه ورځ راسي چې هغه بحثونه هم په نړیوال سیاست کې خپل یو مهم ځای ولري. نو موږ باید ورسره اشنا یو، ځان باید پرې پوه کړو. البته یو څه دي چې معاصر نړیوال قانون باندې په دې کتاب کې بحث ډېر تفصیلي سوی. هغه دلیل دا ده چې دا خو اوس په دنیا کې عملي کېږي او ورځ په ورځ دا په دې دنیا کې چې هره خواته پرمختګونه دي او تغییرات دي، مختلف برخې لري، هر خوا یې هر ورځ پراخېږي. د کتاب تقریبا 246 اولې صفحې له مقدمې او فهرست او ابتدایي بحثونو سره د کتاب اولې برخې ته چې معاصر نړیوال قانون دې ته ځانګړې سوي، او پاتې برخه چې له فهرست له سرچینو سره 350 صفحې کېږي، یعنی تقریبا 100 صفحې شاوخوا د اسلام نړیوال قانون ته بحث ځانګړې سوي. ډېره مننه جلالي صاحب. د دې کتاب د لیکلو اړتیا څه وه؟ څه انګېزه در سره پیدا شوه چې داسې یو اثر باید خپور شوی وای؟ د کتاب د لیکلو انګېزه هغه وخت ما سره پیدا شوه چې زه لومړی ما چې کله ماستري وکړه نړیوال قانون کې او بیا اسلام آباد کې مې یو سمستر درس ورکړ اسلامي نړیوال پوهنتون کې. هغې نه وروسته چې زه افغانستان ته راغلم نو د پوهنتون استاد شوم، د حقوقو ځینې کتابونه مې وکتل، فرصت پیدا شو او د نړیوال قانون په ارتباط ما داسې یو د کمي احساس وکړ چې داسې یو کتاب چې هغه اسانه مي له معاصرو سرچینو نه لیکل شوی او افغانستان سره ربط ولري، زموږ ارزښتونو سره، زموږ خپل قوانین سره ربط ولري، دغسې یو کتاب کمی مې حس کړ. یعنې پخوا کتابونه لیکل شوي ول، د شک نشته ځینې کتابونه شته په پښتو کې، خو ما چې وکتل اکثریت یا ډېر پخوا لیکل شوي یا د ډېرو پخوانیو سرچینو په اساس لیکل شوي. او اوسني نړیوال قانون کې دا یو دغه شته ځانګړنه چې تغییر او تبدیل پکې شته، یعنې ورځ په ورځ رشد کوي، نوې خبرې پکې رامنځته کېږي. که چېرته موږ داسې کتابونو نه استفاده وکړو چې هغه 100 کاله یا 50 کاله مخکې لیکل شوي، ځینې معاصر بحثونه یا ځینې معاصر تغییرات موږ نشو پکې ځای په ځای کولی او دا د کتاب په ارتباط یو نقص شمیرل کېدلی شي. نو داسې یو کتاب نه و. بیا ځینو معاصر کتابونه لیکل شوي دي لکه ډاکټر صاحب حاتم نور لیکلي، خو هغه ډېر مختصر ول. نو ما وغوښتل چې داسې یو کتاب برابر کړم چې هغه لږ جامع اضافي بحثونه ځان سره ولري، دا یو، د لیکلو ژبه یې اسانه وي، دوه، او د اسلام نړیوال قانون ته هم پکې ځای چې موږ د یو مسلمان په توګه خپل قانون سره هم اشنا شو. نو دا د دې اساسي دلایل ول چې دا کتاب لیکلو باندې ما شروع وکړله. شروع مې په 2013 کال کې وکړله. هغه وخت کې مې لیکل کول، بیا په څه کارونو مصروف شوم، دا رانه بیخي پاتې شو دا کار. نو منځ کې مختلف ارادې وکړې چې دوی سره څه وکړم، کله مې ویل چې پرېږدم، کله مې ویل چې د نوټونو په شکل نشر کړم، کتاب جوړولو نه بیخي تېر شم. بالاخره په دې فکر شوم چې نه، دې نه باید یو څه جوړ کړو کتاب، ځکه کافي کار شوی و او دا یو د خیر کار ده، باید وویستل شي. نو بالاخره کېناستم 2015 کال کې، یو څه موده مې د خپل نور کارونه یو طرف ته پرېښودل او دا د کتاب پاتې برخو باندې مې کار وکړ او دغسې یو څه ترېنه جوړ شول. او زه هیله لرم چې دا کوم دوستان چې په دې برخه کې زده کړې کړي دي، مصروف دي، پوهه لري، نور کتابونه هم ولیکي. یعنې په یو برخه کې یو کتاب کافي نه ده، یا 2 کتابه یا 10 کتابه، څومره چې کتابونه زیات لیکل کېږي هموږ نه هغه ژبه غني کېږي، هموږ نه هغه مطالب خلکو ته له مختلفو زاویو ښکاره کېږي په مختلفو الفاظو. نو دا د ژبې د غنا، د خلکو د عامو خلکو د معلوماتو د ډېرولو، د پوهاوي د زیاتولو وسیله ګرځي. نو که نور دوستان هم په دې برخه کې لیکلو کې، دا د خوشحالۍ خبره ده.
باید تشویق سي. مننه. جلالي صاحب د نړیوال قانون په غرب او اسلام کې مطالعه د هغوی لپاره څومره ګټوره وي چې سیاست ته تمایل لري یا عملا پکې ښکیل دي؟ ساده یې که ووایم یا یې همدا لار او مسلک وي. نو هغه کسان چې سر و کار له سیاست سره وي د هغو لپاره خو د دې کتاب لوستل ډېر ضرور دی، زه فکر کوم، ځکه چې دا داسې ده لکه څوک چې په یعنې څوک سیاست سره سر و کار وي او په نړیوال قانون پوه نه سي، دا به داسې وي لکه څوک چې نجاري کوي او د نجارۍ په ځینو عمده مسایلو باندې نه پوهېږي، طبعا هغه نه خو کارونه خرابېږي، هغه چې کوم څه جوړوي خرابۍ او منفي اړخونه به یې زیات وي. نړیوال قانون او نړیوال سیاست سره ډېر نږدې اړیکې لري، ځکه چې نړیوال سیاست یو ډېره عمده برخه د نړیوال قانون پر اساس ده. د دنیا کې چې څه روان دي سیاسیون ولو که په ډېرو برخو کې نړیوال قانون نقض شوی هم ده، اما په ظاهري شکل هېڅ دولت دا کوشش نه کوي چې داسې ښکاره کړي چې کوم کارونه چې زه کوم یا موږ کوو د یو هېواد په توګه دا د نړیوال قانون مخالف دي. حتی دغه اسرائیل چې هره ورځ نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي، هره ورځ فلسطینیان وژني، بې ګناه خلک وژني، پوهنتونونه یې بمبارد کړل، شفاخانې یې بمبارد کړې، نور ملکي ادارې یې بمبارد کړې، بې ګناه خلک یې ووژل، ماشومان او ښځې، دا ټول چې نړیوال قانون کې د داسې اعمالو ترسره کول مشروع نه دي، هغه ترسره کوي، اما نه غواړي چې بیا هم ځان د نړیوال قانون مخالف ښکاره کړي. نو هر څوک غواړي چې خپل کارونو ته نړیوال قانون کې یو مشروعیت پیدا کړي. نو هر څوک چې سیاست سره لاس سره کار لري او دا یې مسلک ګرځېدلی وي، هغو لپاره د نړیوال قانون پوهه ډېره ضروري ده، ځکه چې ته باید پوه سې چې اوسنۍ دنیا کې چې زه اوسېږم دا څنګه دنیا ده، څنګه باید پکې سیاست وکړم، څه باید وکړم، څه باید ونه کړم، کومې برخې د دې سیاست داسې دي د قانون چې هغه زموږ ارزښتونو سره موازي دي، مشکل نه لري، او کومې هغه برخې دي چې هغه موږ سره په ټکر کې واقع دي، هغو سره موږ څنګه تعامل کولی شو. نو دا خو پوهه خو هره برخه کې ضرور ده. نو که څوک پوهه نه لري هغه بیا داسې ده لکه په توره تیاره شپه کې چې سړی روان یې لار نه ویني، نو کېدای شي یو کنې ته برابر شي پکې وغورځېږي او یا کېدای شي صحیح روان وي. نو پوهه داسې ده لکه تا سره چې د تیاره شپه کې یو څراغ وي چې ته پرې لاره وینې. نو دا طبیعي ده چې څوک چې نړیوال سیاست سره یا د یو هېواد په سیاسي او تصمیم ګیریو کې رول لري چې په دې مسایلو ځان پوه کړي. خیر اوسې جلالي صاحب، ستاسو ځینې نور کتابونه هم خلکو لوستي، تر ډېره یې خوښ کړي هم دي. فی الحال پر څه کار کوئ؟ راتلونکي کې به ستاسو څه لولو؟ فی الحال خو تاسې به خبر یاست یا نه، ما یو نوی کتاب چاپ کړی د مزلونه منزلونو په نامه باندې، یو هفته هم نه کېږي چې چاپ شوی، 3-4 ورځې کېږي. نو زه کافي موده په هغه باندې مصروف وم. کتاب طبعا چاپ ته تیارولې، یو ځل بیا کتلې، ترتیب و تنظیم یې، وخت ضرورت و، بیا ځینې کله چې دوستانو تغییر کړي ما بیا کتنو ته ضرورت و، پکې ځینې مقالې پخوا لیکل شوي، ځینې مې پکې اضافه کړلې، ځینې تفصیلي مقالې وې، لکه د خوشحال خان د فکر په ارتباط فکر کوم 450 صفحې مقاله پکې اضافه شوې چې دا هم تازه لیکلې ده، ځینې نور داسې مقالې وې چې هغه هم تازه لیکلې وې. نو د هغې کافي مصروف کړی وم، اوس خو ایله هغه چاپ څه د حاضر وخت کې خو داسې یعنې کتابونو فکرونه سره ډېر دي، زه ډېر څه وینم چې موږ ټولنه کې ضرورت شته. ځینې زموږ استادان دي ډېر مهم کتابونه یې لیکلي چې هغه باید پښتو ته وژباړل شي، ځینې لوی لیکوالان او مفکرین دي چې د هغوی کتابونه باید افغان او پښتون لوستونکي ته ورسېږي. نو ډېر افکار را سره شته، ځینې انسایکلوپیډیا یا دایرة المعارفونه دي چې هغه باندې هم زه کله کله فکر کوم چې ترتیب ورته جوړ شي چې پښتو ته راوړل شي. طبعا هغه د یو فرد کار نه ده، هغه د یو ګروپ کار ده او هغه لسګونه کاله وخت نیسي. نو داسې فکرونه را سره شته، ګورو چې په دې نه وروسته په څه موفق کېدلی شو، الله تعالی دې توفیق راکړي. نور ډېره مننه جلالي صاحب. جلالي صاحب وروستیو کې د مطالعې په اړه یو عمومي پیغام درنه اورو، په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره.
د مطالعې په ارتباط تاسو د پیغام خبره وکړله. تصادفاً دغه کتاب چې تازه چاپ شوی ما چې یادونه وکړه مزلونه منزلونه، په دې کتاب کې یو بحث په همدې باندې ده. هغه عنوانونه مې تغییر کړل. اول کې پخوا مې یوه مقاله لیکلې وه په نامه د هر څه لوله، دا اصلا د یو کتاب نوم و چې ما په کتاب لیکل کړي ول. نو بیا په دې کتاب کې ما عنوان ورته بدل کړ ګټور لوله. بیا مې دا عنوان هم بدل کړ، هغه مې د عقل غذا عنوان مې ورکړ. او دې سبب دا چې مطالعه د عقل غذا ده، لکه څنګه چې د مقالې په داخل کې پر همدې بحث شوی، لکه څنګه چې موږ د انسان د صحت د ساتنې لپاره خوړو ته ضرورت لرو، اوبو ته ضرورت لرو، ډوډۍ ته ضرورت، صحي غذا ته ضرورت لرو، همداسې د ذهن د ژوندي ساتلو لپاره موږ مطالعې ته فکر ته ضرورت لرو. د فکر لپاره طبعا مطالعه خام مواد دي چې موږ په اساس فکر کولی شو. او دا مطالعه ډېر محدود باید تصور ونه لرو. مطالعه یوازې کتاب لوستل نه دي، خو کتاب لوستل د مطالعې یوه ډېره مهمه برخه ده. موږ چې چېرته اوسېږو په یو څه ګورو، هغه یوه مشهوره خبره ده، غالبا د محمد اقبال خبره ده چې هغه ممکن دا د مولانا جلال الدین نه راخیستې، وایي چې دا کائنات یو خلاص کتاب دی چې موږ لولو. موږ چې دا چېرته اوسېږو، دا خپله شاوخوا ګورو، دا هر څه موږ مطالعه کوو. او کتاب د هغه څه د لوستلو او د مطالعه کولو وسیله ده چې موږ د شاوخوا لیدلی نه شو. یعنې کتاب موږ ته دا فرصت راکوي چې ته د داسې یو چا فکر ولولې چې هغه په امریکا کې اوسېږي، چې هغه په افریقا کې اوسېږي، هغه په مصر کې اوسېږي، هغه په سعودي عربستان کې اوسېږي، موږ نه ډېر لرې، او له داسې مناظر موږ ته راښکاره کولی شي چې هغه له موږ نه کیلومترونه زرګونه کیلومتره لرې دي، خو د کتاب په اساس موږ هغه وینو. نو مطالعه په دې پراخ معنا د انسان د عقل او د ذهن غذا ده. دا غذا چې نه انسان عقل کمزوری کېږي. نو خو دا هم باید په یاد ولرو چې لکه څنګه چې صحي خواړه د انسان بدن ته ضرورت لري، همداسې مطالعه هم باید صحي مطالعه وي، باید فاسده مطالعه نه وي، باید خراب مطالعه نه وي. ځکه مطالعه هم د یو کتاب لیکوال سره ناسته پاسته ده. او دا خو زموږ تاسو ادبیاتو کې ډېره پخوانۍ او مشهوره خبره ده چې چا سره چې کښېني د همغو په خوی کېږي، همغو نه عادت اخلي، همغسې کېږي. نو انسان باید کوشش وکړي چې هغه چا سره ناسته پاسته وکړي، د هغه چا کتابونه ولولي چې هغه خپله ښه سړی، مثبت فکر لري او مثبت پیغامونه لري. ځکه که د هغه چا سره خصوصا کله چې د انسان د مطالعې په پیل کې افق ډېر وسیع نه وي، معلومات ډېر زیات نه وي، له خپلو ارزښتونو او باورونو سره ډېر اشنا نه وي، چې کله د مطالعې په ډنډ کې ځان واچوي او داسې خلکو کتابونه ولولي چې هغه خپله افکار مشکل لري، دی هم له د مشکلاتو نه متاثر کېږي او نتیجې ډېرې بدې دي چې موږ مثالونه ډېر لرو شاوخوا. نو کتاب مطالعه ضرور ده، مطالعه نه بغیر امکان نه لري. باید خپل ذهن خپل عقل ته موږ غذا ورکړو چې کتاب دی، لوستل دی، مطالعه کول دی، اما باید صحیح غذا ورکړو، باید هر څه ذهن ته ونه چوو، ځکه چې دا د ذهن د فساد لامل ګرځي. نو ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره مې دا بحث ولره. ښې شیبې ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مننه زاهد جلالي صاحب چې له موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته او ستاسو پر کتاب مو خبرې وکړې. خیر اوسئ. همداراز د پوهاوي له درنو اورېدونکو هم مننه چې بحث یې راسره واورېد. تر بلې خپرونې دوی په لوی رب سپارو. ښه وخت.